که مرګ پرېښودم یو یې نوړم تا به پالم ستا به ساتنه کوم. کندهار ښاروالي د خپلو پراخو انکشافي کارونو په لړۍ کې دا ځل د ښار په شپږمه ناحیه دریم ګذر کې د شیرین جان پیر زیارت ته څیرمه د مقدس کارتې د کوڅې د کانکریټ کولو، چریو او سلبونو د جوړولو چارې راپیل کړي دي. دغه چرې چې تقریبا 1500 متره اوږدوالي او د کوڅې کانکریټ 160 متره اوږدوالي لري، یوه میاشت مخکې یې رغنیزې چارې راپیل سوي دي او پاته کارونه به یې د 10 ورځو په موده کې بشپړ سي. زه به په خپل لاس تا خدمت کوم، تا به د غم غېږې ته نه ورکوم، تا به خدمت په صداقت کوم. په دې ساحه کې موږ د 1500 متر په طول باندې چرۍ جوړوو او د زر عدده په اندازه باندې سلبونه لرو او همداسې د 160 متره په اندازه باندې د کوڅې کانکریټ لرو. د کوڅو د کانکریټو دپاره لومړی موږ د هغو دپاره د سبیس په اندازه کندنکاري کوو. هغه موږ ساحې ته ګورو، نظر ساحې ته که چیرې د ساحې مواد دوزو موږ کوشش کوو چې ډېره کندنکاري وکړو. د یادولو وړ ده چې د دغه پروژې ټول مالي لګښت د کندهار ښاروالي له انکشافي بودیجې څخه ورکول کیږي. پر یاده پروژه تقریبا 2.3 میلیونه افغاني لګښت راغلی دی چې هر ورځ 15 کسانو ته پکښې د کار کولو زمینه برابره سوې ده چې 3 کسان په مسلکي ډول او 12 کسان په غیر مسلکي ډول کار کوي. زه ډېر خوشحاله یم د کندهار د ښاروالۍ نه چې په خپل وطن کې موږ ته د کار زمینه برابره کړې. ډېر خوشحاله یم په دا پروژه کې د کندهار ښاروالۍ څخه چې دلته ځوانان پر کار کړي دي. د دغه کوڅو په کانکریټ کولو سره د همدې سیمې خلکو زیاته خوښي وښودل او د کندهار ښاروالۍ څخه یې ځانګړې مننه وکړل. ډېر د اوبه واجر بدبویونه وه، مریضۍ وې، واجر د اوبه به د کور مخ ته ډمې ولاړې وې، دغونې دغه به مو نه درلودی چې یو سړی دې راوښتی وای. نو د ښاروالۍ کور ودان یو جهان مننه د دې د همکارۍ څه. ګټه دا ده چې زما سره دا اوس کارګر اخته دي، یقین هم د ماښام د نه لري، نو دا اګر دا خپل بچیان ته حلاله روزي په لاس راوړي نو بالاخره دا د کوڅې کانکریټونه هم کېږي. موږ د کندهار ښاروالۍ څخه ټول مهال خوشحاله یو، ډېره مننه ځینې کوو. دا چریان یې راپخې کړلې. تا به پالم ستا به ساتنه کوم.